السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حمد و ثنا هغه ذات د پاره، پاکی هغه ذات د پاره چې مالک د کل کائناتو دی، خالق د کل کائناتو دی، رازق د کل کائناتو دی، د ټول مخلوق رازق دی، ساتون کې د کل کا نظام چلون کې. بس خالی سوچو کې د خپل خوږ رب داغه قدرت او داغه طاقت ته وګورئ. پرون او نن معمولی جټکې ځمکې له ورکه خلکو نه چغې خلاصې کړي. الله دې مونږه داسې مصیبتونو نه په امان کې وساتي. دا داسې مرګونه دي چې سړی پکې چا خبره پښتنو خبره سړی پکې کلمې ته هم نه جوړېږي. نو الله دې داسې مصیبتونو نه وساتي. الله دې خاتمه هم راکړي بالایمان دې راکړي او ښه خاتمه دې راکړي. نو ډېر طاقتور ذات دی او د هغې نه پس درود بې شمېره په کروڑهاو درود په خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې آخري نبی دی او دې نه پس به بل پیغمبر نه راځي. او بیا دعا ده چې زما څومره اورېدونکي دي یا هغه خلک چې زما نه علاج کوي، الله رب العزت دې هغې له شفا ورکړي. زه ګوره شفا چاله نشم ورکولی، ډېر کمزور یم. کیدای شي دا کم کسان چې به ما علاج کوي دوی زما نه ډېر بهتري او یوه بهتر زه څه شی یم، کیدای شي نه، یقیني خبره ده، ډېر کمزور یم. شفا ورکول والا ذات حق یو دی. موږ انسانان چې دي موږ ته صرف کوشش ویلی دی، تاسو کوشش وکئ. دا بعضې تعویضونه والا ځان نه خدایان جوړوي که نه، خلکو ته وایي زه دله دا کار کوم، زه دله دا کار کوم، او جینۍ به پس په 3 ورځو کې راوتښتي او رشته به ماته شي او رشته به جوړه شي او فلان. یو خو زه ناجیزه کار نه کوم. او بیا یو خبره واورئ، زما دا نمبر چلیږي که نه، نو دا نمبر زما چې کوم دی د هغه کسانو دپاره دی چې هغې په خپله کار یا وخت نشته یا تعلیم نشته یا په خپله نه کوي او په ما یې کوي، د هغوی دپاره باقي دپاره دا وظایف چې زه در کوم والله بالله ثم تالله چې دې کې داسې نشته چې زه به تاسو له داسې وظایف در کوم چې تاسو باندې به خپل چینل چلوم. د الله د کلام نه به در کوم او بالکل مجرب وظایف برته خیم انشاءالله العزیز. څه کمی بیشی او بدي کې نه. نو دا نمبر صرف هغه کسانو دپاره د بل هغه کس چې ویډیو واوري نو هغه خو د بالکل ما سره، ځکه چې دا 12 منټه په دومره وظیفه باندې د 2 سکندو په وظیفه باندې زه 12 منټه واړم. دا څه لاړم؟ دا ستاسو د پوهې دپاره اړم او د هغې نه پس هم ته ماته وټساپ وکړي چې خالد صاحب هغه وظیفه چې د پلان کې وي راته پکې څه ویډیو، نو دغه ځای کې بس سړی غوسه کېږي، خفه کېږم او زه یې بلاک کوم ډایرکټ چې ښه نو تاسو ما نه داسې باره کې تپوس کوې چې ما په دې باندې ویډیو وکړه زړه مې شین کړی دی او ته ما نه بیا تپوس کوې. کم سے کم ها نوې خبره څه تپوس یې ما نه کولی شي، بالکل تابعدار یم. خو چې اوس مثال لکه ما د خوب یو تعبیر ورکړی چې په خوب کې سپی لیدل دا دی او ته ویډیو وګورې د هغې نه پس وایې چې مولانا صاحب ما په خوب کې سپی ولیدو او په ما یې چک ولګو. نو تا ته ما دا ویلي نه دي په دې ویډیوګانو کې چې سپي چک لګولو دا تعبیر دی، سپي لیدلو دا تعبیر دی، سپي وجلو دا تعبیر دی. نو دا زه تاسو ته یو درخواست کوم، وظیفه چې دا نننۍ وظیفه دا یو دشمن د تباهۍ دپاره، د ظالم دشمن تباهۍ دپاره. تاسو به وایئ چې مولانا صاحب اوس مونږ ته دغه م شروع کړل، خلک را باندې تباه کوي. نه، ظالم دشمن، ظالم سړی چې دا د الله هم دشمن وي چې په الله په بندګانو باندې ظلم کوي، د هغې تباهۍ دپاره دی او په لیمبو باندې د عمل کېږي. خو د هغې نه مخکې درخواست دی که ویډیو هم خوښه شوه نو هغه بهترین کمنټس ولیکئ، سبحان الله ماشاءالله په شان بهترین کمنټس ولیکئ او چینل هم سبسکرایب کړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. او که خوښ هم نه شوله نو دغه نشته دی، الله تاسو آباد او خوشحاله ساتي. نننۍ وظیفه چې کومه ده دا د دشمن د تباهۍ دپاره ده، د هر چا دپاره نه. چا ګوره دا جلالي یا قهار والا وظیفه ده او دا چې کوم دی جلالي اسم مبارکه دی. کچا برناقه چې ما طرف نه ورته اجازه دی ما ورته نه ښودلی او جلالي اسم دی او کچا باندې بې ګناه وکړه، د چا سې د حسد د وجې نه وکړو. بعضې خلک د هغې باندې الله رحم کړی، مال دولت یې پیدا کړی، د خلکو تاسې خار کېږي او ویې که پې نقصان به هغه ته نه رسي، الټه به نقصان ده ته رسي. دا هغه کسانو دپاره دی چې ظالم وي، جابر وي، د چا په مال، د چا په جایداد، د چا په کور
سرپنه کوي او خلک تی بد امن وي، خلک په جرګي وکي، مرکي وکي او هغه چې کوم دی خپل بدماشي او ظلم نه پرېږدي، د هغې دپاره دی. او ان شاء الله العزیز یوازې دغه هم دی، بل د مشکلاتو دپاره هم د الله هر یو نوم چې دی که نه، نو دې کې دا نشته چې دې باندې به خلک مړه کېږي او په دې باندې به خلک ژوندي کېږي. نه، صحیح ده، خو د الله نوم، الله په اسماء او صفتو کې یو نوم دی القهارو. نو چې کوم دی یا قهارو چې مونږ یې وایو، نو زمونږ رب خو وایي که دا اوس ما څه راغواړي، ما ته څه اواز کوي. نو زمونږ چې الله ته کله سوال کوو، نو الله مونږ ته متوجي هغه وایي زما دا بنده څه وایي. نو که چېرته د چا داسې دشمني وي، که دشمني نه وي، په علاقه کې یو سړی دی ظالم دی، پیسه ورسره ده او غریبانو باندې دشمني کوي، ظلم کوي، په دې باندې ظلم کوي او هغه باندې بس د الله یره ورسره نشته او غواړي چې دا سړی الله تباه او برباد کړي، چې دا خلک د الله دا مخلوق چې کوم دی دا په امان کې شي. نو 3 لیمبوان براوالی او چې 3 لیمبوان راوالی، نو د هغې نه مخکې به څه چل وکړئ چې یو لزل به دا دوانه درودونه نه دي، دا کوم چې موږ مانځه کې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. دا به یو لزل وایي او دا به لاول په ځان باندې دم کوي، سانه حصار به راته وشي، بس تاسو به دې خبرو نه پوهېږئ. بیا به د هغې نه پس 1000 پیرې بس چل وکړئ چې یا قهارو یا قهارو یا قهارو یا قهارو به ووایئ. به دې 3 لیمبوانو به هم دم کوي او دا سړی چې کوم دا ظالم دی تاسو باندې ظلم کوي، تا باندې نه کوي، ټول کلي باندې څه خلک شته ځوانان چې بس د چا په اسم نه دي، که څوک یې مړ کو پیسه راسه ډېره ده او خلک راسه ډېر دي، ورونه مې دي او تره زامن مې دي او بچه څوک وله مخې له ورځي، بس چې څه یې خوښ یې نو کولی شي غریبانان خو بس الله ته سوال کولی شي، نو داسې الله ته سوال وکوئ. نو دې لیمبوانو باندې به دم کوي او په تصور کې به دا سړی راولي او په ده باندې به ورچوف به یې کوي. چې ورچوف دې که بیا به دا 3 واڼه چې کوم دی، دا 3 واڼه لیمبوان به داسې یو ځای کې کېدی چې په هغه ځای کې بس بیا څوک رامنډي هلته وچ شي. چې دا لیمبوان څومره وچېږي، دغه سړی به دغومره ورځ په ورځ کمزوری کېږي او الله به خپل انجام ته ورسوي. ورځ ډېر دومره بهترین نه و پې بدنام شي او الله رب العزت به په حواله کړي. او الله رب العزت چې دی که نه هغه داسې یو ذات دی چې وایي هغه ډېر بهتر بدلو اخیستلو والا دی. نو الله رب العزت به پې ستاسو دا بدلې به الله والي. او دغه رنګې د حاجت دپاره چې ته حاجت دې راغی د هغې دپاره هم د مشکلاتو نه نجات پورې دپاره هر مونځ نه پس 100 ځل دا ویلی شي، یا قهارو یا قهارو دا ویلی شي. انشاءالله العزیز مشکلات دي وي، الله پاک به دا مشکلات هم حل کوي. او که څه حاجت دي وي، څه دې پکار وي، الله رب العزت به هغه چې کوم دی هغه پوره کوي. نو دا یو څو بس نننۍ ډېر بهترین وظیفه ده د هغه خلکو دپاره چې د چا نه تنګ وي او نن سبا شته دی بعضې وخت کې داسې ځایونه په انسانانو کې د مخلوقاتو کې چې پښتو به وایي، کلمه به د پیغمبر کلمه به وایي، 15 وخته لمونځ او 10 لځي، خو د هغه نه د خپل طاقت په نشه کې، د مالدارۍ په نشه کې به د هغه نه الله او د الله بندګان هېر وي. اقامت ته به نیغ نږدې امام صاحب خواته ولاړي، خو د هغه معاملات، د هغه اخلاق به دومره بدرنګه وي چې د هغه نه به د خلکو نفرت راځي. نو الله رب العزت دې موږ خوش اخلاقه کړي او اخلاق ښه شی دی. او د الله رب العزت په بندګانو باندې ظالمانو ته مې هم که چېرته ګوره که داسې څوک وي چې اوسه پورې په خلکو ظلمونه کړي، زما دا ویډیو ګوري، الله رب العزت فرمایي حدیث قدسي دی چې تاسو په ځمکې په خلکو باندې رحم وکئ، الله رب العزت به تا باندې د عرش نه رحم وکړي. که د چا څه معاملات وي، قرضدار وي، غریب وي، چا به ته څه نقصان ورسولی وي، غریب وي، مسکین وي، په دومره یې مه زورئ، بس پرېږدئ او ورته د الله په رضا مې معاف کړئ. چا څه معاملات وي د کاروبار یا د برس یا د برس، نو دغه دي. او د کمزورو خلکو دپاره دا دی 3 لیمبانو باندې دا عمل وکړئ، انشاءالله العزیز د الله په فضل و کرم سره د هغه طاقت ګوره دومره دا زلزله دا څه طاقت دی. اوس موږ وایو که نه که د الله طاقت مو ټول صرف زلزلې پورې، د هغه الله خو دومره طاقت دی چې په یو ټایم کې د ټولو دنیا مخلوق چې کوم دی
کاغه میګي دی د میګي نه والا چې دا د میګي نه موډ کې چې د اوبو په ساس کې په سونو په زرګونو په لکونو مخلوق دی چې په خردون قتل کېږي داغه نه خبردار دی دا وګي دی تر د په دنیا کې ټول کم غټ ځناور پیدا کړی دی چې نن سبا موږ به سوي چې ویل میا چې کم دی داغه پورې داغه د زړه د راز نه خبردار دی نو الله رب العزت دی دغه چې کم دی هغه ته د کم ظالمان چې کم دي دوی ته لاول هدایت کی که هدایت نه کې الله دې نیست او نابود کی او هغه رب ته چې کم دی بس خپل عرض درخواست هغه ته وړاندې کوي هغه چې کله بیا بدل اخلي نو هغه بیا زموږ په شان بدل نه موږ زیات نه زیات چلو کو سړي باندې ډز وکړو په چاکو چاړې وو کنزل وته وکړو والله رب العزت چې کله بیا بدل اخلي کنه نو هغه نیست نابود کوي الله رب العزت دې ظالمانو ته لاول هدایت کی چې غریبانان د ظالم د ظلم نه بچي الله دې مونږ نه دي الله مونږ ظالمان کو نه او الله نه ظالم د ظلم نه وساتي الله دې ټول چې څومره مسلمانان دي هغه ته د نیک هدایت کی ان شاء الله بیا به یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغه پورې اجازه غواړم د لوی الله په امان